د موټک وهلو نه په دې طریقې سره ځان وساتئ. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې تاسو ته داسې معلومات درکوم چې نن سبا زیاتره ځوانان په موټکو روږدي شوي دي او هغوی نشي کولی اوس دا عمل پرېږدي. هغوی ډېر زیات خواري هم وکړي، زحمت وکړي، توبه وباسي، خو بیا هم چې د هغوی شوق راشي نو هغوی بیا موټک ووهي او هغوی ته داسې یو طریقه نه وي معلومه چې خپل شوق پرې کنټرول کړي او د موټک نه ځان وساتي تر څو ځواني برباد نشي او خپل جنسي طاقت ختم نه کړي. ځکه هغوی غواړي چې په راتلونکي کې واده وکړي او دوی ښه یو منظم او قوتناکه سکس وکړلی شي په آینده کې. ځکه د هر ځوان دا خواهش وي چې هغه یو ښایسته ښځه ولري او د هغې سره واده وکړي او د هغې سره سالمه جنسي اړیکه ونیولی شي. هغوی ژر انزال نشي د سکس په دوران کې خپلې مېرمنې د شرمګانه خوند حاصل کړي. خو زیاتره داسې کسان دي چې هغوی موټکې ووهي نو هغوی بیا د خپلې مېرمنې سره د سکس کولو جوګه نه وي پاتې، یعنې هغوی د خپلې مېرمنې سره سکس نشي کولی. ژر انزالېږي، ذکر یې هم سست شي، ذکر کې چې کوم طاقت وي هغه یې له منځه تللی وي، د ملا دردونه هم ورته پیدا شي، په نور ژوند کې هم ورته قسمه قسم تکلیفونه او ستونزې راولاړې شي، ځکه موټک نه په زرګونو بیمارۍ جوړېږي. نو دوستانو، زه چې تاسو ته نن په دې ویډیو کې کومه طریقه ښایم، که چېرې تاسې دا طریقه عملي کړئ نو تاسې به د موټک وهلو نه بیخي خلاص شئ او بیا به هېڅکله دا عمل تاسې تکرار نه کوئ. خو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا طریقه او نسخه وښیم، که چېرې تاسې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسیږي. دوستانو، هغه کسان چې په موټکو روږدي شوي دي هغوی ته زه یو خوراک ښایم. لومړی به دغه خوراک په خپل خوراکونو کې ډېر کړي، یعنې دغه دوه شیان به ډېر استعمالوي. اول نمبر کې د نیمو او نارنج. دوستانو، دغه دوه شیان تاسې په خپلو خوراکونو کې اضافه کړئ، یعنې نیمو تاسې په سلاد کې یوز کړئ، ورسره په خوراکونو باندې هم ځان ته اچوئ. څومره تروش شیان چې تاسې خوړلی شئ نو هغومره دا ډېر استعمال کړئ. ورسره سرکه. په دوستانو، تاسو په خپلو خوراکونو کې سرکه ډېره استعمالوئ، د دې سره ذایقه هم ښه کېږي. ورسره تاسې د موټک نه هم بچ کولی شي، ځکه تور شیان چې دي هغه د انسان جنسي قوت او شهوت سړوي، یعنې څه ټایم چې تاسې دغه تروش شیان استعمال کړئ نو ستاسو جنسي قوت نه راپارېږي او ستاسې طاقت په ځای پاتې کېږي. خو هغه کسان چې ودونه یې کړي وي نو هغوی د دې نه ځان وساتي، هغوی د خواږه خوراکونه زیات کوي. او هغه کسان چې ودونه یې نه وي کړي نو تروش شیان په خپلو خوراکونو کې ډېر کړي، ورسره د خواږه شیان ډېر نه استعمالوي، ځکه دې سره یې شوق راپارېږي او هغوی بیا ځان نشي کنټرول کولی. دوهم خبره دا چې دوستانو، کوم کسان په موټکو روږدي شوي دي نو هغوی دې تل کوشش کوي چې ځان مصروفه وساتي او یوازیتوب دې نه غوره کوي. ځکه څه ټایم چې تاسې یوازې نو تاسې ته قسمه قسم سوچونه او فکرونه ذهن ته راځي چې هغې سره بیا تاسې موټک وهلو ته زړه کېږي او تاسې مجبوره کېږئ چې موټک ووهئ. ځکه د ځوانۍ او مجردۍ داسې یو شوق وي چې هغه څه ټایم راوپارېږي نو هغه د کنټرول وړ نه وي. چې ډېر تکړه ځوان نه وي او ښه مسلمان ځوان نه وي نو هغه بیا ځان نشي کنټرولولی. ښه خبره دا ده چې تاسې یوازیتوب نه ځان وژغورئ. دوستانو، ویډیو تر اخره وګورئ، زه تاسو ته نورې طریقې هم ښایم. که څه هم دا ویډیو به اوږده شي خو دا ډېره اهمه ویډیو ده، دا باید تاسې تر اخره وګورئ او تاسې دا عملونه چې کوم درته زه ښایم دا تاسې وکړئ او کوم چې درته ښایم چې د دې نه ځان وساتئ نو هغې نه ځان ساتئ. انشاءالله دې کې به تاسې د راتلونکي لپاره ډېر زیات مفید وي او تاسې ته به دغه ګټور تمامېږي. بل دوستانو، څه ټایم چې تاسې شوق راتللو او تاسې د زړه دا غوښتنه کولی چې تاسې موټک ووهئ نو په هغه ټایم کې تاسې پاڅېږئ، لږ قدم وهئ، یا که مطلب تاسې ناست یاست نو پاڅېږئ، که ولاړ یاست نو کښېنئ، او که سملاست یاست نو پاڅېږئ او استنجا کوئ. او استنجا کوشش وکړئ چې په یخو اوبو سره یې وکړئ، یعنې څومره چې اوبه یخې وي تر څو ستاسې ذکر یخ کړي. ځکه څه ټایم چې د انسان په بدن کې مني ګرمه شي نو هغه ټایم کې د انسان شوق راځي او مني د انسان په هګیو کې وي. نو تاسې کوشش وکړئ چې په یخو اوبو سره استنجا وکړئ تر څو ستاسې د مني حرارت درجه بیرته یخه شي او ستاسې شوق سوړ شي. دوهم خبره دا دوستانو چې څه ټایم ستاسې شوق راپارېږي، یعنې ستاسې موټک ته زړه کېدلو او شوق مو راپارېدلو نو په هغه ټایم کې تاسې کوشش کوئ چې یو یخ جام اوبه وڅښئ، یعنې څومره چې یخې اوبه وي هغومره وڅښئ تر څو ستاسې بدن یخ شي او ستاسې دغه راپارېدلی شوق بیرته سوړ شي. دا خو د هغه کسانو دپاره و چې کوم هغه ودونه نه وي کړي، یعنې مجردان وي او تر اوسه یې واده نه وي کړی او هغوی دا غواړي چې خپل شوق او خپل جنسي قوت امن کې وساتي تر څو راتلونکي کې ژوند تباه نه شي او په راتلونکي کې قوت بیخي ضایع نه شي. دا د هغه کسانو دپاره معلومات وو. اوس راځو هغه کسانو ته چې هغوی ودونه کړي وي نو هغوی باید څه وکړي تر څو جنسي قوت یې ورسره ډېر شي، شوق یې هم ډېر شي، ورسره ذکر یې هم کلک شي
ورسره یې د ملا رګونه او د ذکر رګونه هم قوي شي تر څو سکس دوران کې هغوی ژر انزال نشي او هغوی د خپلې د مېرمنې د شرمګانه خوند حاصل کړي. ځکه هر ځوان دا غواړي چې د هغه جنسي قوت کې ډېر وي، د هغه طاقت کې ډېر وي، د هغه ملا دې قوي وي، د هغه ذکر دې کلک هم وي، د هغه ذکر دې موټا هم وي، ورسره د هغه ټایمینګ هم زیات وي تر څو هغه خپلې مېرمنې سره سیکس شروع کوي نو تر ډېره پورې وکولی شي تر څو خپله مېرمن ارضاء هم کړي، خپلې مېرمنې ته هم خوند ور وبخي، ورسره دی ته هم خوند حاصل کړي. ځکه ځینې کسان داسې وي چې هغوی د جنسي اړخه کمزوري وي نو هغوی د خپل ژوند نه زړه تور وي، ځکه هغوی غواړي د خپلې مېرمنې نه شوق خوند حاصل کړي خو هغوی نشي کولی ځکه هغوی ذکر هم کوچنی وي، ورسره یې ذکر د موټک وهلو له امله ډېر زیات کمزوری شوی هم وي. خو هغوی اوس دا غواړي چې داسې یو نسخه استعمال کړي یا داسې یو دوا استعمال کړي یا داسې یو خوراک استعمال کړي تر څو هغې سره یې بېرته خپل جنسي قوت ډېر شي، ذکر یې هم بېرته موټا شي، ورسره یې د ملا رګونه او د کوم مشکلات چې دي دا ټول حل شي. خو هغوی قسمه قسم نسخې هم وخوري، ډاکټرانو ته هم لاړ شي، حکیمانو ته هم لاړ شي، هغوی ته پیسې هم واخلي، د دوی وخت هم ورضایع کړي، دوی ته داسې ناچاره او بې کیفیته دوا ورکړي چې هغوی معده هم خرابه کړي، ورسره نور مشکلات هم پکې راولاړ کړي خو د دوی مو ستونزې حل نه کړي، یعنې دوی چې کوم مطلب دپاره تللي وي نو هغه یې حل نه شي. نو دوستانو زه تاسې صرف 2 طریقې ښایم، دغه طریقې تاسې استعمال کوئ، ورسره 2 نسخې درته هم ښایم چې د دې نسخو په استعمال سره به ستاسې دغه ټول مشکلات حل کېږي، یعنې د ذکر کوم مشکلات وي یا ستاسې د ملا دردونه وي یا د پښو دردونه وي، ورسره د ټایمینګ مشکل وي، ورسره د ضد انزالۍ مشکل وي، ځکه زیاتره ځوانان نن سبا د ضد انزالۍ مشکل لري، یعنې ژر انزالېږي. نو د دې مشکلاتو حل دپاره تاسې دوستانو داسې وکړه چې تاسې به بازار ته لاړ شئ او د ټولو نسلي خرما یا کجورې به تاسې واخلئ. دوستانو د کیفیته شی به نه اخلئ، څونه چې قیمته هم وي تاسې یې واخلئ. نو دا چې تاسې راوړو دوستانو د دې سره به تاسې د غوا شیدې استعمالوئ، یعنې دا نورې بازاري شیدې استعمال وړ نه دي، هغه تاسې ته طاقت نه دربخي. ورسره به تاسې 1 ګیلاس شیدې هره شپه ګرموئ او 7 دانې خرما یا کجورې به تاسې په دې کې هغه هم ورسره جوش کوئ. سهار چې څه ټایم تاسې راپاڅئ نو دا به تاسې هغه ټایم څکئ چې څه ټایم تاسې لمونځ کولو نو بعد لمونځه یعنې د ناشتې نه مخکې به تاسې دا په نهار باندې استعمالوئ. دغه شیدې به یې څکئ، ورسره دا کومې خرما یا کجورې دا به تاسې خورئ. ورسره په دې څنګ کې تاسې ځان ته سرې وڅکې پیدا کړئ، یعنې دغه کومې سرې ممیز چې دا به تاسې راوړئ، دا به تاسې هره شپه 1 موټی په 1 ګیلاس اوبو کې اچوئ او تر سهاره به یې پرېږدئ، سهار به تاسې دغه اوبه څکئ او دغه ممیز به پسې خورئ. دوستانو دا تاسې مکس هم یوز کولی شئ، یعنې ممیز او خرما تاسې دواړه په شیدو کې واچوئ او هغه مسې یوز کړئ نو هغسې هم ډېره فایده کوي، هغسې طاقت هم ډېرېږي. ورسره یو قسم ټابلیټ هم یوز کړئ، هغه دی د سربیکس زیډ په نوم او ورسره د ایویان کپسول. نو دوستانو دا به تاسې د ډاکټر دواخانې نه واخلئ او دا به تاسې هره شپه 1 دانه استعمالوئ، یعنې یو ګولۍ به د دې دواړو نه اچوئ نو دې سره به هم ستاسې ذکر قوي کېږي، سره به مو د ملا دردونه هم قوي شي او بدن کې چې کومې نورې ضعیفۍ تاسې لرئ نو هغه به هم ورسره حل شي. نو دوستانو نننۍ ویډیو څه هم اوږده شوه خو ډېر مهمه ویډیو وه، هیله د ویډیو مو خوښه شوې وي، که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ او ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم د دې ویډیو نه استفاده وکړي.